بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خویندو او میندو ورونو مسلمانانو، ډیر مونږ ډیر کرته داسې بیمارو سره مخامخ یو چې د هغه بیمارو علاجونه هغه بیا په هسپتالونو کې په اپریشنونو سره کېږي. زه تاسو ته نن په خپل یعنې ویډیو کې په دې خپل چینل باندې تاسو ته داسې وظیفه در کومه چې د هغه اپریشن نه به تاسو محفوظ یې. کله چې هم تاسو دا وظیفې باندې عمل وکئ او دا وظیفه په دې طریقه باندې د هغې استعمال وکئ، ځکه ډېر خلک داسې دغه بیماري چې ده نو هغه ډېره عامه ده او هر چا ته ده، هغه ماشومانو ته هم ده، هغه غټو خلکو ته هم ده. د هغې دپاره زه تاسو ته یوه اسانه وظیفه در کوم او کله چې هم د دې وظیفې تاسو احترام وکئ نو یقین وکړه موږ ډېر ماشومان داسې دي الحمدلله بفضله تعالی چې هغوی راغلي هم دي، هغوی موږ په دغه طریقه هغوی باندې دغه وظیفه استعمال کړې هم ده. مجرب عمل هم دی. هغه ماشومان یې او که هغه لوی که هغه نارینه او که زنانه هغه که نوجوان یو که بوډی، خو چې کله هم دا وظیفه په دغه طریقه باندې دا عمل وکړي انشاءالله د الله په فضل باندې هغه به الله صحت ورکوي او ورکړی دی. موږ په خپله باندې لیدلي دي. د دې د وجې نه دا وظیفه زه تاسو ته په دې خپل یعنې چینل باندې شیر کومه او هم بل مسلمان له بل ملګري له پکار دی چې هغه دا وظیفه بل ملګري ته هم ورسینډ کړي، یعنې په نیت د صدقې باندې هغه شیر کړي مخې ته چې نور مسلمانانو ته هم څومره تکلیف وي یا ماشومانو ته څومره تکلیف وي یا هسپتالونو کې په اپریشن تیټر کې پراته وي په هغې باندې څومره روپۍ راځي، څومره تکلیف وي، بیا د هغه ماشوم څومره مصیبت وي، د هغه ماشوم نه څومره سبق پاتې کېدل وي، منځ پاتې کېدل وي، دا ټول مشکلات مخې ته دي. د دې مشکلاتو دپاره زه تاسو ته یوه اسانه وظیفه در کوم. هغې ته ګونسلې وایي، یعنې کله چې مونږ هغې ته مونږ په خپلو دغه کې ګلټې ورته هم وایي او دارنګې چې نو هغه ټانسرې ورته هم وایي. هغه ټانسرې مرۍ کې دا غوښه وشي او هغه غوښې د لاسه بیا ماشوم خوراک نشي کولی، که غټې نو هغه هم خوراک نشي کولی، بیا هغه پاخه شي، نو چې پاخه شي نو بیا ماشوم ته هم تکلیف وي، ساه اخیستو کې هم تکلیف وي، نور قسمه قسم مسایل مخې ته راځي. نو د هغې د وجې نه که هغې اپریشن هم وشي د هغه اپریشن د هغې کامیاب هم نه وي. ډېر موږ داسې مریضان لیدلي اپریشن یې کړي دي دوباره بیا هغه مسلې ورته وړاندې راغلي دي. خو د الله په فضل باندې کله چې تاسو هم دا وظیفه داسې په دې طریقه باندې وکئ او دا موږ کړې هم ده چې کله کوم ماشوم ته یا کوم نارینه ته یا کومې زنانه ته یا کوم نوجوان ته هغه دا مسله یې د هغه د ټانسر او مسله هغه په مرۍ کې دا غوښه شوي، هغه خوراک نشي کولی، هغه ته نور داسې مسایل مخې ته وي، نو د هغې دپاره دا اسانه وظیفه ده. تخیم دا وظیفه به په یو کاغذ باندې ولیکئ او په هغې باندې به هغه دې مرۍ ته به دې ځای کې اویزان کوئ، خو احتیاط به دا کوئ چې لکه بیا د بل ځای ته وړل، دارنګې د هغې احترام کول، د هغې خیال ساتل او په دې نسبت باندې چې کله هم دا بیماري ښه شوه نو دغه تعویض دا کاغذ دې راوالي او اوبو کې دې حل کړي او بیا دې وڅښي، انشاءالله الله به دا بیماري لرې کړي. د هغې بیمارۍ دپاره دا وظیفه ده، هغه به صرف داسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم لی الله هو یوقع فی اللوح. دا وظیفه به ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم لی الله یوقع هو یوقع فی اللوح. دا وظیفه چې کله یو سړی په کاغذ باندې ولیکي او په هغې باندې مالګه نمک هغه دم کړي او د هغې نه لږ له خس چې نو هغه خوري هم، یعنې به خولې ته اچوي او دارنګې دا کاغذ هغه مرۍ ته واچوي، انشاءالله العزیز الله په فضل باندې الله په د کتاب په برکت باندې انشاءالله العزیز الله پاک به د بسم الله په برکت باندې الله پاک به دغه مریض ته دا صحت ورکوي. نو د دې وظیفې خیال هم وساتئ، دا مخې ته ملګرو ته شیر هم کوئ چې د هر بیمارۍ څومره بیماران چې هغوی ته صحت الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې ورنصیب کړي.
او چې څومره بیماران په دې بیمارۍ کې مبتلا دي، الله دې ټول ته شفا عاجله نصیب کړي. الله دې زمونږ او ستاسو د ماشومانو او د لویو نارینه او زنانو حفاظت وکړي. والسلام.